ملګرو په سعودي عرب کې سپومۍ ولیدل شوه، یعنی سبا په سعودي عرب کې او په ګڼ شمېر هیوادونو کې روژه وي. خو تاسو راته ووایئ چې سبا ستاسو په سیمه کې یا په هیواد کې وطن کې روژه شته او که نه شته؟ عبادات پکې وکړئ، یو بل ته مینه ورکوئ، یو بل سره مرسته وکړئ. دا روژه داسې بدبختانه زموږ په وطن کې یا زموږ په خاوره کې چې روژه راشي هر سړی د خپلو ګټو فکر کوي چې هر بل کس ته څونه زیان ورسوي او ځان ته څونه ګټه منافع ورسوي. خو پکار ده غیر مسلمه چې هم په روژه کې شي نو هغه د مسلمانانو سره ګزاره کوي، هغې وایي چې د دې دا خوندوره روژه ده. خو زموږ پښتانه زموږ خلک هغه بیا څونه زیان چې بل ته رسوي د هغې په بدل کې ګټه ترې غواړي. نو زما په نظر نه ده پکار، یو بل له به مینه ورکوو، عبادات پکې وکړئ، یو بل ته زړه آزاد کوي، خوشحاله اوسئ. مننه.